دا د ګریش ملکي شفاخانه ده چې برای د شپې د خوا څخه بمبار شوې ده چې دلته ټول زنانه او ملکي کسان راځي زیات دغه نه راځي په دې کې. نو دغه منطقي چې دی دغه اوس دغه مسجد چې دی مسجد دغه سوی دی پر دا ځای باندې بمبار کړی دی چې دلته موټران د مریضان پایوازان هم دلته پراته وه. دغه موټر د دې ولاړ او دغه د ګریش ملکي شفاخانه ده. دا زموږ د جل وطاق دی دا جله څانګه ده چې دلته داخله او مریضان دي د اطفالو واټ دی زنانه مریضان ته بستر دی په دغه ځای کې دغه سوی دی. دغه زموږ د نارینه د بستر وطاق و چې دلته دغه د داخله مریضانو د جراحي مریضانو ته داخل کېږي چې 2 نفره و د دې بستر وه چې هغه سطحي زخمي سوي هم دي په دغه شکل باندې دغه سوي دي. نو ډاکټر صاحب برای څه موضوع برای تقریبا داسې 1 بجه یا 1:30 بجه په دغه وطاق کې زموږ سره 2 نفره داخله مریضان بستر وه چې د مریض کړی وو د ډایرې شروع وه. نور شاوخوا د باندې هم شفاخانې کې ټکان وکړل او باندې هم شپېلې دیګ وکړل دوه بغل ته داسې مشکل و. موږ پرون تقریبا د شپې تر 10:30 بجې زه خپله د شفاخانې د مدخانې څخه راووتم چې موږ 3 مریض عملیات کړله. یوه یو کوچنکه نجلۍ وه، دوه نارینه عام خلک وو چې هغه زخمیان شوي وه. ټولو ته عملیات وکړې. بیا مرام ورته دې اطاق کې موږ پرې ایستلي وه چې د شپې بمبار باندې شوي دي. بیا دوباره پسې زخمیان شوي دي بیچارهګان. سهار چې موږ راتللو دي په خپله لاره باندې تللي دي او یوې سیورمانې ځای د بیچارهګانو دلته پاتې شوي. دا زموږ د بستر اطاق دی چې زموږ مریضان عملیات کوو بیا بستر وو. داخلي مریضان دلته بسترې وي، جراحي مریضان دلته بسترې وي. مننه خیر اوسئ ډاکټر صاحب.